غمجن ماحول کې د خوښۍ او پرمختګ دوه خبرونه. افغانستان د پاکستان له سوداګریز اړتیا څخه خلاصیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د پاکستان د بې کیفیته سمنټو بازار خرابیږي. طالبانو له یو قطري پانګوال سره د جبل سراج سمنټو پروژې تړون لاسلیک کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د جبل سراج سمنټو پروژې تړون له یو قطري پانګوال سره لاسلیک کیږي. د طالبانو په حکومت کې د کانونو پټرولیم چارسمبالي مولوي شهاب الدین دلاور پروان ولایت کې د جبل سراج ولسوالۍ د سمنټو پروژې قرارداد لاسلیکولو مراسمو کې وویل د جبل سراج سمنټو پروژه کې به څه د پاسه 200 میلیونه ډالره پانګونه وشي. ښاغلي دلاور دا هم وویل چې د جبل سراج سمنټو پروژه به په کلني ډول د 1.5 میلیونه ټنه سمنټو تولید وړتیا ولري او همدارنګه سلګونه افغانانو ته به د کار زمینه مساعده شي. د کانونو پټرولیم وزارت ویان همایون افغان پر ایکس یعنی ټویټر لیکلي موږ نور د بهرنیو سمنټو پر ځای پانګه را جلبوو. زیربناوي جوړو له یو محتاج او وارداتي هیواد څخه پر ځان بسیا او صادراتي هیواد بدلیږو. بلخوا طالبان او ایراني چارواکو خواف هرات اورګاډي پټلۍ د 3 قطعې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د وسپنې د پټلۍ اداره وایي چې د خواف هرات اورګاډي د پټلۍ د 3 قطعې څخه د ګټې اخیستنې تړون له ایراني مقاماتو سره د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په 10مه د تلې په 13مه لاسلیک شو. دغه ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې بختي رحمان شرافت د لاسلیک په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته ویلي چې د وسپنې پټلۍ اداره د خواف هرات د وسپنې پټلۍ پراختیا ته ځانګړې پاملرنه کوي. په دې اعلامیه کې ویل شوي سر له راتلونکي اونۍ د 4 قطعې د اول فاز د جوړولو کار پیلېږي. د دغه لاسلیک شوي تړون له مخې د ایران د اورګاډي کنسرسیوم به د خواف هرات د اورګاډي د پټلۍ د انتقالاتو مسؤلیت په غاړه ولري او د یو شمېر مسلکي کارکوونکو د ګمارلو سربیره به د اورګاډي څو واګونونه هم دغه لارې لپاره چمتو کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.